جبريل امین به د عذاب آیاتونه راوړل او دومره غمجن شو چې په ژړا بشه جبل سلعه نه شاته یو غرو هلته یې منډې کړلې او په سجده باندې پروت دی ډېر زارو قطار جړاګانې کوي صحابه ورپسې ګرځېدل ډېر په تکلیفونو باندې را پیدا کړ ابوبکر صدیق ورغی هلته یو شپونکی و هغه نه یې تپوس کړه وایي په دې لار باندې خو داسې یو خوبصورته انسان نه دی راغلی هغه شپونکی ورته په ژړا شو وی او راغلی دی 3 ورځې وشوې په سجده باندې پروت دی ژړاګانې کوي کله نه چې دی ژاړي پیژنم نه چې دا څوک دی خو د ده په دې اواز کې دومره درد دی چې دی ژاړي دی ژاړي زما دا ګړې او چیلې هم ورسره ژاړي ګیا نه خوري اوبه نه څښي او زم ورسره داسې ژاړم ابوبکر صدیق ورمنډې کړې راوچتې که ارفع راسک یا رسول الله سر راوچت که یې د الله حبیبه ولې دومره غمجن یې ورته په ژړا شه ورته په ژړا شوې ابوبکر صدیقه د امت غم مې ژړی راشه د امت د خوشحالۍ معیار وګوره امت چې هغه پیغمبر نه یې خفه کړی هغه ته سکون نه میلاویږي نور به څومره خپل الله خفه کوئ